د کهانې شروعات د یوې عجیبه ماشومې نه کیږي چې هغه بیماره وي او تبې وي. مو پلار یې د تبې د کمولو دپاره په شریکه باندې په زوره باندې په اوبو کې سملوي، خو هغه د اوبو نه یریږي. په دې کې ورته پلار مازغه خراب شي او په اوبو کې ډوبه کړي. هغه ډېر خپې لاسونه وهي، چغې وهي، خو پلار په اوبو کې ایساره کړي. مور یې ترې خلاصولو کوشش وکړي، خو اخر هغه بې حرکته شي. مور یې ورته جاړي او د پلار یې هم په سترګو کې اوښکې وي چې لږ ساعت پس په اوبو کې ټوخي وکړي او ساه واخلي. په اصل کې دا د دوی اصلي اولاد نه و، بلکې دا ماشومه دوی منتلې وه. دا د ساینسدانانو تجربو نتیجه وه. دوی ته پته ولګي چې دا دوه زندګۍ لري، په اوبو کې هم او په وچه هم. پلار یې دومره ظالم نه وي چې دا وژني، خو هغه د دې طاقت راویښو. خو هغوی ته دا پته نه وه چې دا څه د دوی خوشحالېږي، دا د دوی د زندګۍ بدلولو واله ده. وخت تېرېږي او دا په تیزۍ سره غټېږي او په لږ وخت کې ته یوه ځوانه جینۍ جوړه شي چې دوی ورله د مین نوم ورکړي. وخت سره سره د نور انسانانو په شان د هغې د جینکو څیزونو سره شوق پیدا شي، خو هغې ته پته وي چې د نورو جینکو نه زه بدل یم. او د دنیا خلکو ته که دا پته ولګېده، نفرت سره سره بارانه یریږي هم. د دې د وجې د مې د ځان نفرت پیدا شي او په کور کې غوبل جوړ کړي، د کور لوښي مات کړي او بیا په کړکۍ باندې بار ته وځي چې په کوټې د خطو سره هغې ته د خپل نوي طاقت یعنی د وزرو اندازه وشي. مور پلار یې د لاسه کړي او بیا یې ګودام ته راولي او پکې بنده کړي چې دا د ستا نوی کور دی. مور د هغې د خوشحالولو ډېر کوشش وکړي، میک اپ ورله وکړي، عکسونه ورته وښایي چې په اصل کې ته داسې ښکارېږي، خو هغه په هیڅ هم نه رضا کېږي. ولې چې د هغې زړه هم د نور انسانانو په شان بار ته تګ غواړي چې په غوسه کې پاسي او پیشو د ځان سره په غېږ کې ونیسي. خو مور یې په دې نیت سره واخلي چې هسې نه د دې نه پیشو ویریږي او ویې نه چیچي. خو په دې سره هغه ډېره سخته خفه شي. د هغې د خوشحالولو دپاره پلار یې ورته ساز ولګوي او بیا ورته دواړه وګډېږي چې په دې باندې د دې طبیعت څه ناسخه شي او په ژوند کې ورته په اول ځل خوشحالي میلو شي. د ګودام نه په راتګ سره پلار یې ښځې ته په سختۍ سره وایي چې تا له دې سره دومره سختي نه ده پکار. هغې ته هم اندازه وشي چې واقعي دا خبرې ټیک ده. په سبا باندې مور یې ورله د هغې د رضا کولو دپاره پیشو واپس بوزي، خو اوس ډېره ناوخته شوي وي. اوس د هغې فطرت د خطرناک خده پورې بدل شوي وي. هغه چې ورته پیشو څنګه پرېږدي، نو هغې په خپلې زخیله لکۍ باندې ورله ټک ورکړي او د دې د وړاندې مړه کړي او بیا مور ته په خطرناک نظر ګوري. مور یې د ډېرو غوسې نه په ځان پوهه نه شي او سپېړه ترې وباسي، خو هغه پرې هم هیله ونه کړي او ور ټوپ پرې کړي، خو ټک ورله ور نه کړي، صرف تیجابیانې واخلي چې په تادۍ سره پرې ځان ته ورکولو کړي او په ژوند کې په اول ځل د نور په لیدو سره په خندا شي. مور یې پرې د شا دړخه په سر وارو کړي چې دا بېهوشه شي او وایي چې په هره طریقه وي دا زه له ځانه نشم جدا کولی او ځان ته یې وتړي او نشې کړي او بیا ته یې ښه زخري لکۍ کټ کړي. په دې کې پلار کور ته راشي چې دا ازاده کړي او ځان ته یې رانږدې کړي. مور یې د دې په لیدو سره د خفګان د لاسه په ګاډي کې کښېني او د مور کره لاړه شي. خاوند د ښځې د رضا کولو دپاره ورپسې د مور کور ته لاړ شي چې دغلته ورته دا په غوسه کې وایي چې تا راته دا وشرموله، چې هغه ورته په خپلې صفۍ کې وایي چې که چېرې دا مونږ کور ته نه وراوست نن به زموږ په کور کې دا چګړې نه وي. اوس دواړه په خپلو خبرو خفه وي او فیصله وکړي چې باقي دا زموږ دپاره هم خطرناکه ده او د دنیا دپاره هم، او دې له څه غم کول غواړي. خو څنګه چې هغوی کور ته راشي نو حیران پاتې شي. هغه د مخکې نه مړه پرته وي، هغې سره څه شوي وو هغوی ته دا پته ونه لګي او سره د ګوډیانو یې د کور مخې کې خښه کړي او د هغې د جاموګانو سره سره سامان ته ورله هم اور ورته کړي. د هغوی دا سوچ وي چې هر څه ختم شو، خو هغوی ته څه پته وه چې څه به اوس دوی سره کېږي. هغوی په خوب کې هم د دې په باره کې سوچ نه و کړی. د کور د سمولو په دوران کې مور ته د هغې د لاس جوړ کړی شوي تصویران میلو شي چې هغې کې مور جوړه کړې وه. په دې خبره لا سوچ هم نه وي کړی چې په دې کې د دوی کور ته د یوې خفیه ادارې کسان راشي او د دوی نه د هغې په باره کې تپوس کوي. په دې سره ښځه خاوند دواړو یریږي، ولې چې هغه خو اوس مړه شوې وه. دوی په خپل منځ کې خبرې کوي چې په تیزۍ سره یو شی راشي او دغه مېلمه ځان سره یوسي. دوی پوهه هم نه شي او حیرانه وي چې ورته پته ولګي چې دا د دوی لور وه چې اوس په مکمله توګه باندې په یو هلک کې بدله شوې وه او بیا بل د ادارې قسم اوچت کړي. په دې سره ښځه خاوند ډېر سخت ویریږي او د ځنګل طرف ته منډه کړي چې دې په یې زموږ نمبر دی چې په منډو بنډو کې ته بیټري اوبو ته وغورځېږي. پلار یې ته د یوې چوکۍ په مدد سره د راغستو کوشش کوي چې څوک یې د چوکۍ سره ځان ته راښکي چې ښځه ته خاوند په څه نه څه طریقې سره وباسي او خپل خاوند ته ناسته وي چې لور یې د اوبو نه په مزه نموداره شي او عجیبه آوازونو سره دوی پسې شي چې
په منډو کې دارو غورځيږي او د خبرو په ځای باندې بل جبه وای. په دې کې پلار پکې د ملا داړه پکې یو خلاخ کی خو درا پریوتلو په ځای باندې هغه ورپسې شي او د مور دړوان دی پلار لټک ورګي او په دغه ځای مړ کی چې مور مجبورن یو غټه روچته کی او په جړه کې ورلستر لرولي او هر څه ختم کی. تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا؟ ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره. مال راکې اجازت. بای بای.